د تاجکستان ولسمشر نړیوال افغانستان ته په نه پاملرنه تورن کړل. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلیم برانز پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال فیض حمید سره کتلي دي. د افغانستان کرکټ په تړاو ناندرۍ یو فیسبوکي فرې کړي. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام او وخت مو بخیر. ستړي مشئ، ستاسې پام راوړم د دې ساعت لاندې او مهم خبرونو ته. د تاجکستان هیواد ولسمشر نړیوال افغانستان ته په نه پاملرنه تورن کړل. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په یوه وینا کې پر نړیوالو ټولنو نیوکه وکړه او یې وپوښتل چې ولې نړیوال د هغه څه په اړه چې افغانستان کې تیریږي خاموشي غوره کړې ده. بلخوا د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلیم برانز په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال فیض حمید سره کتلي دي. دوی په لیدنې کې پر دوه اړخیزو مسلو، سیمه ییزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي.